د امریکا افغانانو ته د بشردوستانه ویزو په نوم نوې پروسه. نو هر هغه څوک چې په امریکا کې اوسیږي که ګرین کارت ولري او هر هغه څوک چې د مهاجرتي ویزو له لارې امریکا ته تللی اوسیږي نو هغوی کولی شي اوس خپل درجه یک فامیل امریکا ته وغواړي. نو په درجه یک فامیل کې څوک راځي. نو په درجه یک فامیل کې نو خپل اولادونه، فرض مثال خپل میرمن، خپل اولادونه، نو پیرنټس، خپل پلار، مور دی. نو په دې کې چې یوه نوې برنامه ده چې مخکې فرض مثال تا کولی شول یوازې میرمن دی خپل اولادونه ته وغواړي. نو تا خپل خور، ورور، نو ورونو ته دی یعنې د خورګانو ته دی تا نشوه کولی چې هغو ته داسې کومه پروسه نه وه چې ته د خپل فامیل په سیستم کې هغوی ته شامل کې، فرض مثال خور دی، ورور دی، نو هغوی ته امریکا ته راولي. نو اوس په دغه نوې پروسه کې ته کولی شي چې خپل درجه یک فامیل کې نه ستا ټول فامیل په دې کې راځي، ستا خور، ورور. نو ایج هم فرق په دې کې فرق نه کوي چې فرض مثال مخکې باید یو څوک به راغی حتی چې خپل اولادونو لپاره مخکې لکه چا چې 18 کالو څخه عمر یې به زیات و نو هغوی ته به نشو اپلای کولی. نو اوس په دغه نوې پروسه کې نو تاسې کولی شئ نو هر هغه څوک چې امریکا کې وي نو هغوی کولی شي چې اوس مکمل فامیل وغواړي، هم ورور چې عمر یې 18 وي که 18 نه ډېر وي چې څومره وي، هم خویندې، هم خپل مور او پلار، او هم مکمل هغه فامیل ته میرمن او اولادونه ته، یعنې مکمل فامیل ته اوس کولی شي چې دوی مکمل فامیل یعنې امریکا ته وغواړي. نو دغه نوی قانون چې کوم یو دی د امریکا وزارت خارجه نوی اعلامیه کې همدا یې نشر کړي دي. نو دا اعلان کړی دی د امریکا وزارت خارجه چې په دغه نوی قانون کې نو افغانان اوس کولی شي خپل فامیل امریکا ته وغواړي. نو دا چې دی اوس یو ډېر مهم اپشن دی، ډېر مهمه خبره ده. نو لکه څنګه چې لکه مخکې نه کېده اوس دغه پروسه اعلان کړې ده. نو او یو بلې مهمې نقطې ته زه اشاره کوم چې اکثر دغه بعضې افغانان چې راځي، فرض مثال چې د هرې لارې راځي چې بعضې اکثر د برازیل ته ځي یا برازیل نه بیا امریکا ته راځي، اکثر بیا دلته کاناډا ته راځي. نو د کاناډا قانون چې کوم یو ده چې دلته تاسې راغلی نو چې کله تاسې خپل کیس پروسس کوئ، خپل کیس تاسې مخې ته وړئ، نو دلته تاسې کولی شئ چې کله خپل کیس هم مخې ته ویوړلو نو تاسې کولی شئ دلته خپل میرمن او خپل اولادونه تاسې دلته راولئ، او اولادونه هم هغه اولادونه چې هغې 18 کالو څخه عمرونه یې کم وي. نو که چېرته د هغو هم 18 کالو څخه عمرونه یې ډېر وي نو هغه تاسې نشئ کولی چې هغوی دلته کاناډا ته وغواړئ. نو حتی چې مور او پلار هم ته غوښتلی شي دلته کاناډا ته، خو هغې ته هم یو لړ اصول شته دي. نو تر هغه وخته پورې ته فرض مثال ته نشي کولی چې مور او پلار دی کاناډا ته وغواړي چې تر څو تا پی آر نه وي اخیستی. پی آر به اخلي، بیا هغې نه وروسته هغوی به سپانسر کوي، باید ته دلته په فل ټایم دلته جاب ولري، وظیفه ولري، نو په اکاونټ کې یو لړ پیسې باید ته ولري، بیا هغې نه وروسته کولی شي چې هغوی دعوت کړي. نو دې په اړه زه تفصیلي بله ویډیو زه هم جوړوم. نو اوس امریکا چې دی دا یو ډېر ښه قانون یعنې افغانانو دپاره یو ښه چانس ورته ورکړی دی. نو اکثر خبره مې دا کوله چې څوک چې په دغه لارو نه فرض مثال راځي کوشش کوي چې کاناډا ته راشي، نو که زما منئ نو زما په نظر د اوس مهال دغه قانون د اعلانولو څخه وروسته امریکا تاسو ته ښه اپشن ده چې امریکا ته راځئ، امریکا کې پاتې شئ. نو چې امریکا کې تاسې پاتې شئ نو تاسې کولی شئ چې خپل فامیل مکمل فامیل تاسې راولئ. نو مکمل فامیل ته تاسې کار جوړ کړئ، پلار ته دی، مور ته دی، خویندو ته دی، ورونو ته دی، مکمل فامیل ته کولی شئ چې امریکا ته راولئ. ځکه چې دا خصوصا افغانانو دپاره دا لکه ټولو هیوادونو دپاره نه چې دا به ټولو هیوادونو دپاره دا یوازې افغانانو دپاره دی. یو ډېر ښه چانس یې ورکړی دی چې همدغه چانس څخه تاسې کولی شئ چې تاسې استفاده وکړئ. نو هر څوک چې په امریکا کې دي نو هغوی اوس کولی شي چې اپلای وکړي او خپل فامیل نو امریکا ته وغواړي. ځکه چې اوس مهال چې لکه څنګه تاسې ګورئ چې افغانستان کې یعنې واقعا هغه حالات ډېر زیات خراب دي. نو حالات دې حد ته رسېدلي چې بعضې خلک وایي چې ولا په افغانستان کې چې کله کوم چا سره تماس ونیسي ولا اوس خو حالات ښه دي، امنیت هم ښه ده. نو امنیت کېدی شي ښه به وي یا به ښه نه وي، خو دې باندې زه نه غواړم چې وغږېږم چې امنیت هر رقم وي، خو خلکو ته کار نشته. نو داسې ځوانان زه پېژنم
چې ښه لایقه پوهنتون نه فارغه دي، حتی چې ماستري لري، څه وکړي؟ کار نشته، کاروبار نشته. نو یو ځوان چې کله پوهنتون نه فارغېږي، درس وایي، هغه هیلې امیدونه هر څه لري. نو په افغانستان کې دا هر څه دي، دا ځایي دي. نو که چېرته تاسې راشئ یا کاناډا ته راشئ یا امریکا ته راشئ، نو تاسې کولی شئ، دا اپورچونیټي ځایونه دي، فل اف اپورچونیټي. نو تاسې کولی شئ چې نو هر ډول اپورچونیټي څخه تاسې برخمن شئ او تاسو ځان ته یو ښه فیوچر جوړ کړئ او تاسې ځان ته یو ښه لایف تاسې سیټ کړئ. نو که چېرته ستاسو کوم څوک چې په افغانستان کې یاست یا تاسې څوک په امریکا کې لرئ د خپل فامیل غړي، نو تاسې کولی شئ چې هغو ته ووایئ چې اوس دغه پروسه اعلان کړې ده، په همدغه پروسه باندې تاسې کولی شئ امریکا ته لاړ شئ. نو که بیا هم کوم څوک سره پوښتنه لري او هغوی کولی شي چې په کمنټ کې خپله پوښتنه ما سره شریک کړي، نو انشاءالله زه ستاسو په خدمت کې یم. او زه خپل ایمیل ادرس هم تاسو سره شریکوم په همدغه ویډیو په ډسکرپشن کې. نو تاسې کولی شئ ما ته ایمیل هم وکړئ. او که چا دغه چینل نه وي سبسکرایب کړی، نو دغه چینل تاسې ځان سره سبسکرایب کړئ. انشاءالله چې وروسته چې هر ډول داسې کوم معلومات وي، انشاءالله زه تاسو سره په وخت سره به شریکوم. او که چېرته تاسې چینل سبسکرایب کړی اوسیږي او دغه بل بټن تاسې وهلی وي، نو هر ډول معلومات څخه تاسې برخمن کیږئ. مننه.